ستړی یم د ښار له شوره ځمه بیابان ته داسې لاره ګورمه چې تللی وي اسمان ته خدایه نور د بورو میندو اوښکې لیدی نشم وکړه یو د رحم نظر ګران افغانستان ته د شاعرانو زرې پاڼې قدرمنو اوریدونکو مینوالو تمه ده چې روغ جوړ او خوشحاله به قدرمنو راغلیو د پکتیا سیمې ته چېرته چې زموږ ګران ملګری فرید یار صاحب اوسېږي قدرمنو د یار صاحب څخه به څو ښکلې غزل اورو ژوند به یې پوښتو او کوشش کوو چې څو پوښتنې هم ترې وکړو یار صاحب زموږ د شاعرانو درې په پاڼه کې درته ډېر زیات خرغلاس او هرکلی وایم ستړی مه شئ ډېره مننه سلام تاسې ته د شاعرانو درې پاڼې ټولو لیدونکو ته سلامونه تمه دا ده چې دوی به ټولو روغ جوړ او خوشحاله به وي بالخصوص تاسو ته پکتیا ته خرغلاس وایم هر کله راشئ په خیر راشئ مننه ډېره زیاته مننه یار صاحب محترم زموږ خو دغه وړوکی شانتې پروګرام دی نو ها مسافر او وطنوال ملګري مو په هغه شیشه باندې ویني په لومړیو کې یو غزل درڅخه اورو بیا به مخکې ځو ډېره مننه غزل داسې ده چې له جنګ او له غربته به انسان خرڅېده له جنګ او له غربته به انسان خرڅېده په ښار کې به په 10 روپۍ وجدان خرڅېده د مصر زلیخا یې کړه په خوب کې لالهان ده په مصر کې یوسف څومره ارزان خرڅېده د مصر زلیخا یې کړه په خوب کې لالهان ده په مصر کې یوسف څومره ارزان خرڅېده د کوپر په فتنو کې مې راګیر شولو ولس په لږ پیسو د هر سړي ایمان خرڅېده د کوپر په فتنو کې مې راګیر شولو ولس په لږ پیسو د هر سړي ایمان خرڅېده او فرید یار به چې وکړله سودا له دوکانداره واپس به یې ډولونه په تاوان خرڅېده څه ښایسته دی نو دغه غزل و خدای دې وکړي چې د ملګرو خوښ شوی او بل کلام داسې ده چې مننه یار صاحب محترم په دغه برخه کې اوس پوښتنې کوو بیا به وروسته غزل درنه اورو یار صاحب محترم څنګه روان دي زموږ د شاعرانو ډېرې فعالیتونه تاسو متکي به وئ په پکتیا کې او یا نه بله د شاعرانو ډېرې فعالیتونه چې تاسو سره جخت روان یې او په دې برخه کې لا ګړندي روان یې کله چې د شاعرانو ډېرې هغه ادبي پاڼې لومړۍ مرکې ما ولیدې نو لومړی خو راسه هغه پیج ما لایق او له هغې وروسته د دې پیج هغه ټولې مرکې ما تعقیب کړلې ډېر زیات خوښ شوم او ډېر زیات خوشبین شوم چې لا هم په وطن کې داسې خلک شته چې هغوی شاعران راپوښتي او د شاعرانو هغه ژوند ګوري په هغوی پسې ورځي ستړې ګالي او هغوی ته مینه ورکوي ډېر خوښ شولم او الله بریالیتوب درته غواړم ډېره زیاته مننه یار صاحب که دا راته ووایه چې شاعري مو کله پیل کړې ده او څومره وخت مو کېږي چې تاسو د شعر میدان ته راغلي شاعري تقریبا که زه ووایم چې لاتم صنف په کله چې هغه وخت له شعر او شاعري سره بې انتها مینه ورسره وه نو شعرونه به مې اورېدل بلکې لیکل مې نه نو هغه د اورېدلو مینه وه او نو له هغې وروسته د اتم صنف نه راوروسته بیا په شعر لیکلو ما پیل وکړ او تر اوسه پورې شعر لیکو ښه ډېر وخت هم کېږي یار صاحب تر دې دمه به د څومره شعرونه لیکلي وي تعداد یې درته معلوم دی او یا نه تعداد خو که اټکلیز ووایم چې تقریبا تر 2-2.5 پورې به غزل وي شعرونه به وي کومه چاپ ټولګه هم لرئ او یا نه چاپ ټولګه خو لرم نه خو په 1499 کې د غراز به اوس د ویډیو نه پسې افشا کړمه نوې ټولګه د زړه څړیکه مې پرهر اوبه کوي په دې نوم باندې نوې ټولګه انشاءالله چې په 1499 کې چاپېدونکې ده زما لومړی شعري ټولګه ښه ډېر مننه یار صاحب لیدونکي به هم په تمه وي چې ستاسو د خولې خواږه غزل واوري نو مهرباني غزلونه به درڅخه اورو ډېره مننه غزل دا وایي چې د حقیقت د پټېدو به ماله چل نه راته د حقیقت د پټېدو به ماله چل نه راته د حقیقت د پټېدو به ماله چل نه راته په دې خاطر به هېڅ سړی زما په پل نه راته او پټ یې د ما نه او ستا مخ ما څه کولی نه شو
پټې له مانه و ستا مخ ما څه کولی نه شو ورته غوسه ومه چې باد دې په اوربل نه رات واه څه به ته یار صاحب بیا یاورم ډېر عالي دی پټې له مانه و ستا مخ ما څه کولی نه شو ورته غوسه ومه چې باد دې په اوربل نه رات واه او د ورونو منځ کې به جنګ تود د بیلتون څوک نه و د ورونو منځ کې د ورونو منځ کې به جنګ تود د بیلتون څوک نه و خو هیڅ یو ورور به هم د دغه جنګ اتل نه راته واه څه ښایسته دی فریده ته هم چې د حد له دایرې ووتې خود به په تا پسې دا ستا د لارې مل نه راته زبردست دی ډېر عالي دی بل هم درڅخه یو مسلسل څه خو زمانه څخه بل کلام دا وایي چې ما دې ښار د هر وګړي اندازه واخیسته ما د دې ښار د هر وګړي اندازه واخیسته له ډېره درده مې د غره سر کې دمه واخیسته او ما د دې ښار د هر وګړي اندازه واخیسته له ډېره درده مې د غره سر کې دمه واخیسته او بل بیت داسې و چې پرېږدی چې زه پکې له خپل باطنه وشرمېږم پرېږدی چې زه پکې له خپل باطنه وشرمېږم بازار ته لاړم ما لویه عینه واخیسته څه زبردست دی یار صاحب پرېږدی چې زه پکې له خپل باطنه وشرمېږم بازار ته لاړم او ما لویه عینه واخیسته ما سره جیب کې 100 روپۍ وې ما پې داسې وکړه ما سره جیب کې 100 روپۍ وې ما پې داسې وکړه په 10 روپۍ قلم په 10 مې کتابچه واخیسته زبردست دی یار صاحب او له ما نفرت له ما نه کرکه دې بلا ډېره وه وایه دا کوم حد و چې تا زما نامه واخیسته واه ما نه نفرت او ما نه کرکه دې بلا ډېره وه وایه دا کوم حد و چې تا زما نامه واخیسته او زه یې د ژوند له هرې خیر څخه باڅلی یم زه یې د ژوند له هرې خیر څخه باڅلی یم روان ناورین رانه یو لاس او یو پښه واخیسته فرید له ژوند دومره ناهیلی وم چې حد یې دا ده فرید د ژوند دومره ناهیلی وم چې حد یې دا و فرید له ژوند دومره ناهیلی وم چې حد یې دا ده ما په ژوندون باندې خپل کمر له لوحه واخیسته ما په ژوندون باندې خپل کبر له لوحه واخیسته یو بل کلام وایم ته صبر وکړه اوس مې ځان جوړه ته صبر وکړه اوس مې ځان جوړ ده ستا له غمونه مې دکان جوړ ته صبر وکړه اوس مې ځان جوړ ده ستا له غمونه مې دکان جوړ ده دا ستا د مینې اور مې زړه کې بل دی لاس ویلونه مې اسمان جوړ ده دا ستا د مینې اور مې زړه کې بل دی لاس ویلونه مې اسمان جوړ دی او چې ته ما غواړې او زه تا غواړم ښه ده زما او ستا ارمان جوړ دی واه یار صاحب واه چې ته ما غواړې او زه تا غواړم ښه ده زما او ستا ارمان جوړ ده زما د اوښکو پرې باران اوري بس د هغې پې ښه ګزران جوړ ده واه څه ښایسته بیا زما د اوښکو پرې باران اوري بس د هغې پې ښه ګزران جوړ ده اوس یې نو دومره په کیسه کې نه یم اوس مې له خټو نه جانان جوړ واه اوس یې نو دومره په کیسه کې نه یم اوس مې له خټو نه جانان جوړ ده او فریده پرېږده شاعري پرېږده څه دې له ځان نه غزل خوان جوړ ده څه زبردست دی نو تمه دا ده چې د ملګرو به دا غزل خوښي مننه ډېره زیاته مننه یار صاحب محترم خوشحاله اوسې دا چې خپل قیمتي وخت مو زموږ سره ځای کړو بیا هم سخت زیاته قربان مو شم مننه او هیله کوم قربان مو شم بیا هم پکتیا ته ښه راغلاست درته وایو او هر کله راشئ موږ مو په خدمت کې یو ډېره مننه د شاعرانو د پاڼې قدرمنو اوریدونکو دا و د فرید یار صاحب سره ملاقات تر بلې بیا چې موږ د بل شاعره پر ځو نو تر هغه در څخه زه عصمت پاچا او یاد صاحب اجازه اخلو د الله په امان